پاکستان ملي لوبډلې د استرالیا ملي لوبډلې ته ډېره سختې ماتې ورکړله، هغه هم په استرالیا کې. د استرالیا د خلکو زړونه یو ځل مخکې مونږه په 23 جون باندې مات کړي وو، او نن د پاکستان ملي لوبډلې د استرالیا د خلکو زړونه بیا هم مات کړل. که څه هم زمونږ افغانان ډېر زیات خوشحالیږي چې کله استرالیا لوبډله میچونه بیلي، او نن په افغانانو باندې یوه بله خوشحالي ده. اوس به تاسو مو چې رحیم صدیقي څنګه خوشحالي ده، دا هغه استرالیا کرکټ ټیم دی چې زمونږ افغانانو ته ډېر په سپکه باندې ولیدل. نن پاکستان ورته ډېره سختې ماتې ورکړله په استرالیا کې. ګورئ، که چېرته د پاکستان لوبډله غواړي میچونه وګټي، دو به فیلډینګ هم باید ښه کړي، بیټینګ به هم ښه کړي. د دو بالینګ دو سره بهترینه بالینګ لاین اپ دی. حارث رؤف، حسنین، نسیم شاه، شاهین افریدي، څلور فاست بالران یې صرف دا اچولي وه، مین بالران یې. حارث رؤف 15 وکټې واغستې. همداسې د پاکستان اوپننګ ډېر ښه ترسره شولو، ځکه یې میچ هم وګټلو.